بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې مونږه پاسمیلا کلی کې د پښتو د اولسي شاعرۍ سرخیل نورسید قریشي بابا سره ناست یو، د هغې په دیره کې، د هغې په ارټ کې او د هغې په پټي کې. او دا یو ډېر ښکلی قدرتي ماحول دی. د شړشم بوټي د ګیر چاپېره، د کړمار د غر لمن ده، او بیا په تیره تیره د علي حیدر جوشي بابا د مزار خوا ده. نورسید قریشي بابا د تعارف محتاج نه دی. تقریبا زما په خیال 50 کاله د پښتو ولسي شاعري په اجرو کې، په مشاعرو کې، په ریډیو، په ټي وي پښتنو ته رسولې ده. تقریبا د لر او بر پښتونخوا د دې د شاعرانو هم خبر دی او د دې شخصیت نه هم خبر دی. اوس هم ولسي شاعري چې ده، نو زما په خیال چې ورو ورو د هغې دور په دې باندې کمیږي چې د ولسي شاعري به اجرې سره تړلې وه. چې کله د اجرې کلچر زموږ نه لاړو، نو ولسي شاعري هم ورو ورو په شا کېږي. هغه چاربیتې، هغه نیمکۍ او هغه ټپې اوس ورو ورو نشته. خو به هر حال مونږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو، په دې ویاړو. او زما په خیال چې کم و بیش د 15 څلوېښتو کالو یو تعلق دې سره روان دی. نن د پښتونیار ټي وي دوه زمونږ ډېر تکړه ملګري عبید غیور صاحب او عمیر ننګیال صاحب دلته راغلي دي د بابا ملاقات له. موږ د بابا په دې شکریا ادا کوو چې د ناروغتیا د وجې نه موږ له وخت راکړو، راغې. حالانکه موږ ته پته ده چې په دې ژمي کې هسې هم د دې عمر خلکو ته تکلیف و، بیا خاص کر چې ناروغتیا وي، نو موږ له وخت راکړه، موږ سره کېناستو. موږ به د دې نه دا غوښتنه کوو چې د دې کوم مشهور نظم دی د انور سیره، هغه نظم دې موږ ته ووایو، بیا په خپل څنګ باندې رباعي یا غزل موږ ته قریشي بابا غزل درته ووایم. مخکې دا نظم ووایه د انور سیره. دا خو اکه حالاتو له راورسېږي، ځکه مې ویلې دي چې هغه حالاتو له راورسېږي. موږ هغه زه وایم. صحیح. بیا به سیره وهې نوره، ته به یې او زه به نه یم په اسمان کې. ای قمره، ته به یې او زه به نه یم. دا وریځې به په تا کې ای اسمانه اوړي راوړي، نور به ګوري درته بره، ته به یې او زه به نه یم. ډېر ښکلی عکس. هر چا یې سبا اختر دی، اختر راغی لاړ تېر شو، بیا به هم راځي اختره، ته به یې او زه به نه یم. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. ډېر مې ولیدل فنا شو، اوس د نور ځګونه راوړل د هر دور سمندره، ته به یې او زه به نه یم. بیا به سیره وهې نوره، ته به یې او زه به نه یم. ای حجرې زما د لوري، تا کې ناست به وي همزولي، یو به بل ته کړي خبره، ته به یې او زه به نه یم. بیا به سیره وهې نوره، ته به یې او زه به نه یم. زما دومره امید نشته لکه ته چې به باقي یې، ای زما د کوڅې وره، ته به یې او زه به نه یم. بیا به سیره وهې نوره، ته به یې او زه به نه یم. قریشي به یم هر چا وې سبا اختر دی، اختر راغی لاړ تېر شو، بیا به هم راځي اختره، ته به یې او زه به نه یم. قریشي به یم خاورې لکه چې علم خاورې، مخامخ سمیلا ته غره، ته به یې او زه به نه یم. غزل دی. ډېر که سړی ښه شي، ډېر که سړی ښه شي، خو نن ښه پاتې کېدی نه شي، سترګې دې ړندې د زمانې ښه پې لیدی نه شي. که سل کارونه ښه وکړي چې یو ترې نه ښه تاو شي، ښه ته یې یادوي په خو یې ژبې خوځېدی نه شي. سترګې دې ړندې د زمانې ښه پې لیدی نه شي. منم چې پښتانه دي بادران، خو په دې پاتې دي او یو چې عزت عمومي په نورو دی. سترګې دې ړندې د زمانې ښه پې لیدی نه شي. جوړه شي سزا د میوه دارې اونې خپل ثمر، او په غونډو بیا ولي چې لاسونه رسېدی نه شي.
سترګې دې ړندې د زمانې خفې لیدی نشي انصاف د منځه وځي قانون د منځه وځي چې انصاف پکې نایابه شي قانون د منځه وځي چې انصاف پکې نایابه شي ژرنده د وړو بغیر اوبو نه چلېدی نشي سترګې دې ړندې د زمانې خفې لیدی نشي سپي ورپسې غاپي چې کاروان په نیغه لارې ځي اوښان په ډمامو قریشي چرې یریدی نشي سترګې دې ړندې د زمانې خفې لیدی نشي دا مې درته یو غزل وویل یو مې درته نظم تل به نه وي خو غرض سړی یار وي د حاجت خپل غرض له خور نیملي په عزت بګیلې مړز وي غوښتو ته چغېږي په میدان کې بایللي وي غیرت زبردست ډېر ښکلی چې په خپله نه پوهېږي د بل واوره په هر چا مه ګڼه بره لیاقت خپل ابو جهل هم ویل چې زه پوهېږم ځکه نه قایلېده په جهالت ابو جهل هم ویل چې زه پوهېږم ځکه نه قایلېده په جهالت او قریشي به رب بخي دا یقین دی عقیده لري په یو رب العزت